عمار ابن یاسر رضی الله عنه هغه دې مشرکانو ول ډېره سخته سزا ورکوله او ډېرې تنګ کړی و او مور یې ورله شهیده کړې وه پلار یې ول هم تکلیف ورکو او هغه ته یې دا ووایي چې ته داسې ووایې چې ته زموږ په دین باندې عمار ته یې وي نو هغه دا خبره وکړه وي زه ستاسو په دین باندې یم او پیغمبر پسې خبرې مو وکړې خو په زړه کې ایمان و یعنې زور پرې راوستی شو بیا چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ډېر خفه و ډېر زیات خفه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې ولي وی یا رسول الله په تا پسې مې خبرې کړي دي ټوله قصې ورته بیان کړه نو هغه ورته ویل کیف تجد قلبک تا چې دا خبرې کولې زړه دې څنګه و وی مطمئنا بالایمان ښه مطمئن په ایمان باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان عادوا فعود که بیا د سره دغه چل وکړو ته بیا دغه خبرې وکړه نو په دې ایتونو کې خلاصه د مسلې هغه دا ده چې په چا باندې زور زبردستي وشي چې موږ دې وجنو یا د سره دا کوو یا دغه کوو او د هغې د لاسه په ده باندې د کفر کلمه وویلی شي او دی د کفر دا خبره وکړي او په شرط دې سره چې زړه کې ایمان مضبوطي نو الله وایي دی نه کافر کېږي بیا دلته دا فایده یې د ساتئ چې کم خلک مشرانی دا خو رخصت دی د الله د طرف نه که څوک د کفر دا کلمه ووایي او په زړه کې ایمان خو الله یې نه رانیسي خو چې کم سړی په امت کې یو مقام لري نو هغه له صبر کول پکار دي هغه له نه دي پکار چې د کفر کلمه ووایي اوس یو سړی دی مشر دی خلک د هغه تابعداري کوي نو هغه له صبر کول څه دي غوره دي ځکه چې هلته به شاته خلک روان دي خو یو سړی عام مسلمان دی او صبر نشي کولی سخته نشي تیرولی او د کفر کلمه ووایي په شرط دی چې زړی مطمئن دی په ایمان باندې نو بیا دې سړي ته دا سړی نه کافر کېږي